بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو مینوالو. راځو موږ د سی پلس پلس یوه نوې ویډیو ده. لکه څنګه چې موږ په دې مخکې ویډیو کې د کنډیشنل سټیټمنټس په ایکسرسایز باندې کار کوو، په دې ویډیو کې موږ او تاسې په ګوټو سټیټمنټ باندې کار کوو. صحیح ده. دا هم کنډیشنل سټیټمنټس کې مطلب راځي، خو دا انکنډیشنل ده. صحیح ده. ښه، اول وایي چې ګوټو سټیټمنټ دا څه شی. راځو موږ خپل سلایډز ته دلته راځو. ګورئ ډایرکټ لیکلي چې ګوټو سټیټمنټ. The goto statement is an unconditional control transfer statement. دغه ته به تاسو توجه یې سي ده. دا چې وایي unconditional ده، مطلب کوم خاص شرط پکې موږ نه وضع کوو. سي ده. او دې باندې څه کوي چې مطلب شرط هم نه وضع کوو، خو دا موږ سره کنټرولینګ کوي. سي ده. او کنټرول څه کوي؟ ټرانسفر کوي دی یو سټیټمنټ نه. سي ده. موږ وایو چې دا یو unconditional، یو غیر مطلب شرطیه کنټرول زموږ په کنټرول کې چې وي. سي ده. ټرانسفر مطلب یو ځای نه بل ځای ته وړي. سي ده. یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. سي ده. زموږ مطلب دا کنټرول چې کوم دی، مطلب په یو څه باندې کنټرول وي. سي ده. موږ په مطلب مسلط. سي ده. نو هغه ځای نه مطلب زموږ د کنټرول اخلي، ټرانسفر کوي بل سټیټمنټ ته، مطلب بل ځای ته. سي ده. د دې لپاره څه یوز کېږي؟ موږ سره د دې لپاره په پروګرامینګ کې سی پلس پلس کې ګوټو سټیټمنټ یوز کېږي. بیا وایي چې a goto statement provides an unconditional jump from the goto statement to a labeled statement in the same function. دا شی کې وایي موږ سره د یو unconditional jump کې. سي ده. د کوم ځای نه؟ د goto statement نه. goto statement ورکوو چې مطلب دغه ځای ته راشي، دې ځای نه جمپ کې څه ته؟ د goto statement لیبل ته. صحیح ده. ګوره مطلب دلته موږ سره ګوټو لیبل ده. سي ده. لیبل مو ورکړي. او لیبل څه شی ده؟ ګوټو لیبل څه شی ده؟ دا موږ سره ریپرزینټ کوي د پروګرامینګ کې چې کوم چې د کنټرول چې په کوم باندې مطلب څه شی کېږي، ټرانسفر کېږي. سي ده. کوم ته چې کنټرول ټرانسفر کېږي، مطلب راځي. ګوره زموږ پروګرام فلو روانه ده په مخ کې. سي ده. د ګوټو سټیټمنټ ته چې راشي، مطلب دا به څه کېږي؟ بیرته به د لیبل ته د لاندې به نه ایګزیکیوټ کېږي، بیرته به لیبل ته موږ سره راشي. نو دې ته ګوټو سټیټمنټ وایي په سی پلس پلس پروګرامینګ کې. او دا موږ سره څنګه ورکول کېږي؟ د ګوټو لیبل به څه شی وي؟ دا موږ سره لکه څنګه چې ویریبل نیم موږ ډیکلیئر کوو، مطلب هغه به اني نیم وي. هر یو نوم چې ورکولی شي تاسو ورکولی شي. سي ده. او دا په څه سره فالو کېږي؟ دا په فل کالن، دا په کالن سره فالو کېږي. سي ده. ګوره دا کالن، سیمي کالن نه، دا فل کالن. سي ده. یا کالن چې ورته وایي په کالن سره فالو کېږي. او سټیټمنټ یې په څه سره فالو کېږي؟ یا بیا سیمي کالن سره. ښه، راځو موږ ګورو چې راځو په دې باندې یو پروګرام به ترسره کوو. ټیف سی پلس پلس ته راځو. کنټرول لاین اوس ولیکئ چې هیش انکلوډ یا نه. راځو موږ کنټرول وکړو او دې کې چې کوو خط راواخله اوپن. اوکې، نور زموږ کار نه وي، دا لرې که موږ سره چې کوم مین فنکشن دوباره سټارټ کوو. سي ده. راځو ګوره مطلب موږ سره پروګرام جوړ شو. سي ده. مین فنکشن ده او مین فنکشن کې موږ راځو دا کار کوو چې ګوټ سټیټمنټ داسې شي. که چېرې زه ورته یم سی آوټ که موږ سره څه شی زه ورته ورکوم چې we're going to start or we're going to work sorry the mouse masala. We're going to work on goto statement سبن کار کو په ګوټو سټیټمنټ باندې. سي ده. او دلته یو انلاین واخله. سی آوټ کپل موږ سره وایي چې this is our program area. چار څه ورته لیکي. سي ده. او دلته یو انلاین هم واخله. سی آوټ کا یو څه دنې ورته موږ لیکو. سي ده. بیا ورته ولیکه چې څه شی ولیکه چې use of goto statement هر څه چې ورته لیکي دلته لیکي. سي ده. یو څه دنې موږ سی آوټ یې اخلو. سي ده. سی آوټ بل اخلو. زه ورته یم چې the end of the program inline واخله. سوري. سی آوټ کوم ورته یم چې کا اوکې. او دا یو انلاین هم واخله. سي ده. اوس راځم زه ورته یم نه we are going to work. دا دې موږ سره ایکزیکیوټ شي. او چې کې this is our program name ایکزیکیوټ نشي، او use of goto statement دا هم موږ سره ایکزیکیوټ نشي. باید څه شي کېږي؟ ګوره مطلب جمپ نه کوي موږ سره. راځي ګوره پروګرام فلو مطلب ډایرکټ یو په یو موږ سره ایکزیکیوټ کړي. سي ده. فرست به څه شي کېږي؟ we are going to park که چې دا we are going to
work on goto statement په موږ سره execute کیږي بیا به this is our program area use of goto statement او the end of the program او بیا okay سیده نو مطلب مسلسل روان دی سیده زموږ د پروګرام فلو خو نه زه هم شي کا دغه د چې راغلی دغه execute کا خو دې نه وروسته زه ورته یو لیبل ورکوم چې دغه سوري لیبل دې نه وروسته ورکوم سیده چې دغه ځای ته باید موږ سره جمع کړي د دوه دنې statement موږ سره باید پرېږدي نو دې لپاره موږ سره goto statement سره کې زه ګوره ته ورکوم چې لیبل مورکه فول کالن سره ختم شي دا وزلته ورته goto statement ورکوم هي زم goto where goto label او په سیمه کالن سره ختميږي سره زه ګورم چې څه پکې واقعي اول کمپایل کوم چې کوم ایرر پکې نشته نه ګوره ایرر هم 0 دی او وارنینګ هم پکې نشته او چې دی کمپایل اوټپوټ فایل راته لاس راکې سره ګوره دا ایگزیکیوټ کړو ګوره چې لیکلي فرست نمبر we are going to work on goto statement دا لیکل دا we are going to work on goto statement او سیکنډ نمبر چې د end of the program اوکې دا دواړه ایگزیکیوټ کړي ډایرکټ چې کړي دا اسکیپ کړي دي ګوره دلته راغی سره ډایرکټ goto څه کارو کړ د جمپ کنټرول ټرانسفر کړ د دې نه جمپ وکړ دې زی د سیده کنټرول دې زی د ټرانسفر کاو دا دواړه سره ایگزیکیوټ شوي سیده نو مطلب تاسو goto په څه باندې پوه شولای په مطلب په کنسپټ باندې پوه شوي راځو مونږه ځینې نور پروګرامونو ته موږ وایو چې که چیرې موږ ولرو انټیجر نمبر 1 یا a and b سیده سی آوټ که موږ سره چې enter first integer sorry او وای سی ان که موږ سره سی ان دلته مخصوص شي لاندې مخصوص سی ان که موږ سره a سی آوټ که موږ سره enter second integer value سیده سی ان که موږ سره b اوس موږ سره راځو ګوره دا کمپایل کوو که غلطي پکې نشته نه وای 10 20 سیده دا موږ سره ان شول خو که چیرې انلاین واخلو ښه به وي سیده دلته هم یو انلاین واخله ښه راځو موږ اوس ورسره وایو چې if a is greater than b که چیرې a د b نه greater و نو څه موږ سره راکړه چې که چیرې a د b نه greater و سیده موږ سره راکړه چې first value is greater سیده first value موږ سره greater ده او دین وروسته موږ سره یوز کړه دین وروسته موږ سره goto statement یوز کړه goto statement کې څه ورکړه goto statement کې زویم چې a goto statement کې موږ سره a لیبل شي ګوره مطلب دې کنه د ویریبل نوم ورکوي شي ضرورت هم چې کوم اصل ورکوم ضرورت ورکوم ویریبل ډایرکټ ویریبل ورکوم چې تاسو پوه شئ مطلب چې دمګه ویریبل نیم څنګه ډیکلیئر کوو هغه سي داسې ډیکلیئر کوو او ایلس سره زما ایلس کې ورته وایم چې دلته څه شی کا دلته ولیکه موږ سره چې سی آوټ نه وروسته موږ ولیکه چې second ورته ولیکه چې second value is greater صحیح شو او دلته به ورته ولیکه چې variable سیده variable ګوره فل کالن سره ختم شي سیده ځکه چې دا موږ سره چې لیبل ده او دا موږ سره goto statement ده نو دا به چی کی دې ځای نه د ځای ته چې ورسیږي مطلب first statement که چیرې a د b نه غړي که چیرې غټ نه وي چی کی مطلب دا به پاتې شي کنه else به راشي دا موږ سره هر زموږ د یو بیر execute کوو سیده sorry she by expected primary expression before this one ها دې نو څه ضرورت هم سی آوټ کا موږ سره یو انلاین واخله 20 and 10 first value is greater او که چیرې second value greater ورکو 200 second value is greater نو سره second value چې ده greater ده که چیرې دلته راشي دې نه وروسته ډایرکټ دلته جمع کړئ سیده موږ دې ګوره دلته یو ورته لیکم چې first value is greater and it is first values first value equal to مطلب اولینی ویلیو موږ سره چی شي ده اولینی موږ سره څه ده a طب چې greater ده ګوره 20 ورکه 10 ورکه first value is greater and first value is 20 ګوره دې ځنه مطلب چې دا زره ته ایگزیکیوټ کی ګوره دې ځنه ډایرکټ جمپ شي دې زره د جمپ کې ویریبل ده او دا موږ سره ایگزیکیوټ کړل سیده دا موږ سره کنټرول فل ټرانسفر کړ دا موږ سره چې دا موږ سره goto statement ده همدارنګه راځو دریم پروګرام کې موږ داسې وایو چې int a equal to 1 سیده یا int number equal to 1 سیده number equal to 1 and
لیبل صحیح ده لیبل مې ورکړه لیبل نه وروسته ورته ورکوم چې سی اوټ کوم سره نمبر مې سره سی اوټ کړه او دې نه وروسته